د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی چې فرمایلی دي بلغوا عني ولو آیه، زما له طرفه دین خلکو ته ورسوئ اگر چې یو آیت وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې موږ ته وظیفه سپارلې چې هر څه مو د دین په اړه زده وي هغه باید خلکو ته ورسوو. دا چې نننی عصر د ډېرو فتنو او مصیبتونو دور دی، نو موږ او تاسې او ټولو مسلمانانو ته دا پکار ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حدیث د هر وخت نه زیات عمل وکړو او هر څه چې د دین په اړه پوهیږو هغه که په سوشل میډیا کې وي که په ریل ژوند کې باید خلکو سره شریک کړو. نو موږ هم د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د ژوند نه شروع شوي کیسه غواړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ او بیا تر ننني تاریخ ورسوو. په تیرو ویډیوګانو کې موږ ویلي وو چې اسماعیل علیه السلام او مور یې په مکه کې لومړني کسان ول. د زمزم اوبو په راوتلو سره د جرهم قبیله راغله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسب سلسله هم تر اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام رسیږي. موږ غواړو په ننني ویډیو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نسب په اړه وغږیږو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عبدالله زوی عبدالله د عبدالمطلب زوی و، عبدالمطلب د هاشم، هاشم د عبدمناف، عبدمناف د قصی، قصی د کلاب، کلاب د مره، مره د کعب، کعب د لوی، لوی د غالب، غالب د فهر، فهر د مالک، مالک د نظر، نظر د کنانه، کنانه د خزیمه، خزیمه د مدرکه، مدرکه د انیاس، انیاس د مزر، مزر د نظار، نظار د معد، معد د عدنان زوی و. دا سلسله داسې تر اسماعیل علیه السلام رسیږي. عبدالمطلب 12 زامن او 6 لوڼې درلودې چې عبارت دي د عبدالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار، ابو طالب، حمزه، عباس، ابو لهب، حارث، مغیره، زرار، مقفم، زمعه، عبدمناف او نوفل څخه. د عبدالمطلب لوڼې صفیه، عاتکه، اروی، بره، امیمه او ام حکیم څخه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند په تاریخ او سیرت کې د دې ترونو نه ابو طالب، حمزه، عباس، ابو لهب یادونه په اسلامي تاریخ کې په مختلفو برخو کې کیږي. همدارنګه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ترور صفیه هم په دې تاریخ کې یاده شوې ده. موږ غواړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند تاریخ مطالعه کړو او بیا تاسو سره شریک کړو تر څو د اجر او ثواب مستحق شو. په راتلونکي ویډیو کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیدایش غږیږو. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تر بلې ویډیو د الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.